درنو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه محمود سعید یو ځل بیا له هندبوک جرمني څخه ستاسو په خدمت کې یم. دا ځل زموږ سره د مهاجرت د چارو کارپوهه اغلې نیلا بلکوزۍ ده. له دې سره به د مهاجرت د وروستیو سیاستونو او بدلونونو قوانینو په اړه خبرې وکړو، تاسو به معلومات درکړو. اغلې الکوزۍ په خیر راغلی، خوش آمدید. سوال اوله دوستانو، زه به دا پوښتنې په دري ژبه کې کوم، دوی به ځواب په دري کې ورکوي، بیا به زه تاسو ته د هغې مختصر په پښتو کې هم وایم چې زموږ د هندبوک جرمني ټول مخاطبین د هغو څخه مستفید شي. لطفا اول از همه اگر درباره افزای فعلی مهاجرین برای ما معلومات بدهید. بعد از موج مهاجرتی 2015 چی پیش آمده و چی پلانا در راه است، چی قوانین آمده، چی میشه و در باره اگر معلومات بدهید. چرا نه، زنده باشین. از اینکه ما اینجا میتونیم حرف بتونیم درباره این مورد. ما وضعیت مهاجرین در آلمان اگر ببینیم پیش از 2015 آنقدر فرق نمی آمده، چون از 2009 به این طرف هر سال نمبر مهاجرین بالا می رفته. اما چون جنگ داخلی سوریه بسیار وضعیتش خراب شده بود، در سال 2015 تقریبا 60% زیادتر مهاجرین با آلمان آمدن، با اروپا آمدن. اگر آدم ببینه مثلا در وضعیت مهاجرین چی فرق آمده، در اولا اگر شما متوجه باشین بسیار زیاد مردم خوش میشد که اینا آمدن، مثلا کمک‌های خاص برایشان آماده شد و دروازه واز بودن. اما 2 سال بعد از او مردم چون دیدن این یک مسئولیت است، تنها نیست که مردم اینجا میآیند و ما برایشان خانه میتیم با غذا میخورن، اینا همشون یک مسئولیت دارن، مسئولیت این که عضو این جامعه شوند. این با مشکلات خاص مردم آلمان و جامعه آلمان روبرو کرد. تنها اینا نه، مهاجرین هم اینجا با خیلی مشکلات‌های زیاد روبرو شدن. و این دلیل قانونایی که الان میآید ما باید بر صحبت بعدی خود هم ببینیم که یکی ما سر قانون حرف میزنیم و یک سر صحبت سیاسی جامعه آلمان یا اروپا، چون این دو تا با یکی دیگه خیلی فرق دارن. بسیار تشکر. دوستانو د دې نه وړاندې چې نورو پوښتنو ته راشو، نن ځینې موضوعات چې دي هغه ډېر مهم دي چې تر اوسه په رسنیو کې نه وو راغلي او اغلې الکوزۍ په غاړه ډېر معلومات لري. دلته دا عموما د مهاجرو چارو سره او د قوانینو د سره بلده ده، نو ممکن ډېر مهم معلومات تاسو ته درکړي. نو ښه ده چې دا ویډیو د نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ، نو څو نور دوستان مو هم راشي دلته ګډون وکړي. دا اوس چې اغلې الکوزۍ کومې خبرې وکړې دا عمومي معلومات وو چې په 2015 کې د سوریایانو زیات مهاجر راغلل او هغې عموما د جرمني په خلکو همدا ډول په نورو مهاجرینو زیات تاثیر وکړ. او دوه مهم شیان دي چې یو سیاستونه دي او قوانین دي، دا دواړه سره باید بیل شي. نو اوس راځو نورو پوښتنو ته که اگر برای ما بگوین که سیاست مهاجرت آلمان نوسانات زیادی داشته، در یا اواخر وقایع شده مثل که کمنیتس وقایع پیش آمد و بعد از آن آقای ماسنز چیزایی گفتن بازو از او سمتش برکنار شد و از بعضی قوانین جدید صحبت میشه. میشه دیواره کم معلومات بدوستم؟ بله، هزار گشت. این واقعی که توی کمنیست پیش آمده این واقعی بود که مثلا اگه آدم امی 1 سال پیش ببینه این هایستا می آمده، یک روز میشد امی واقع پیش می آمد. الان خوب شد که این واقع پیش آمد که ما صحبت‌های ما تنها با این طرف نمیشه که مثلا مهاجرین زیاد شده، مهاجرین رو باید پس بگردانیم، اینا ما همه چیز کوشش میکنیم که یا عضو جامعه شوند. الان صحبت به این هم میشه که مثلا جامعه آلمان با این همه مشکلاتایی که هسته آماده بودن و چی باید آینده شود، تنها از نگاه قانونی نه، از نگاه سیاسی هم که مثلا آقای ماسن الان حرفایی که زده و نتیجهش آدم میبینه و آقای زیهوفر در بخش وزارت داخله که چین حرفا زده، چی قانونا رو پیشنهاد میکنه. اما تا که قانون واقعا با آلمان یا با اروپا با پارلمان پاس نشه
تا اون وقت این حرفای سیاسی هسته. بله. و متاسفانه چون میدیا این همیشه مثلا سیاست با قانون گپ میکنن، چون طبیعی هسته وقتی که یک سیاستمدار حرف خود میزنه اون به یک مطلب اون حرف میزنه. بله. اما یک حقوقدان وقتی که حرف میزنه تا وقتی که اون قانون جزء حقوق اون مملکت نشه اون نمیتونه دربارهش دقیق حرف بزنه. بسیار تشکر. از بعضی توافقات جدید صحبت میشه، مثلا میگن که امرای اسپانیا توافق شده، امرای یونان یا امرای ایتالیا که مهاجرینی که از او جامعه میتونن در ظرف 24 ساعت پس گردانده شوند یا از مرز آلمان که در بایتریش است. دیگه باره چی معلومات دارین؟ ای از نظر قانون با قانون تعارض نداره، تناقض نداره با مثلا با مقررات دوبلین یا دیگه قوانین که در آلمان است؟ الان با آلمان تنها با اسپانیا با این یک موافقه رسیده و اون موافقه هسته که مثلا اصلا با 24 ساعت نیسته. مثلا اگر کسی که با اینجا می باشه بدون از یک مثلا اسناد از اسپانیا به دستش باشه میتونه با اسپانیا پس روان کنه، یا مثلا به مرز آلمان و اسپانیا اگر می باشن آلمان ها میتونن پس بگردانن شه. پیش از او این قسم نبود. اگر اسناد اسپانیا پیششون نمیگود با آروداکا میگفت که اینا با اسپانیا پیش از او بودن، آلمان باید اول درخواست رسمی با اسپانیا میکرد تا که اسپانیا قبول میکرد یا رد میکردن. الان با اسپانیا به اون نیاز نیسته. ماندک درباره یونان و ایتالیا. یونان و ایتالیا با آلمان هنوز با موافقه نرسیدن، چون هم ایتالیا و هم یونان خواستای خاص داره در بدله این موافقه و هنوز آقای زیهوفه با اون آماده نیست که این درخواستای خاصشان قبول کنه. چون یک از درخواست‌های خاص مثلا یونان هسته که خیلی مردم که اینجا توی آلمان هستن مهاجرین، اینا فامیلایشون عضو فامیلایشون توی یونان هستن و در بخش فامیلی نختو که فامیلا با هم پس اینجا بیاین، کسایی که اینجا قبول شدن، آلمان قضیه اینا رو بسیار آیستا پیش میبره و یونان در بدلش میخواد که اگر مثلا کسایی که از اینجا رد میشن باید با یونان پس بگردن، در بدلش آلمان این قضیه فامیلی نختو که بسیار زود تمام کنه که هنوز زیهوفه با این موافقه نکرده. دوستان زه په لنډه کې ترجمه کوم درته د دې اغلې نیلاب خبرې دی ووایي چې د وروسته کې کوم موافقې شوي دي هغه یوازې د اسپانیې سره شوي ده چې کولی شي په لنډ وخت کې بیرته مهاجر هغلته وګرځولي که د اسپانیې څخه راغلي وي، خو که د نورو هېوادونه وي دا کار نشي کولی ځکه نور سره توافق ته نه دي رسېدلي، خصوصا د یونان سره چې خبرې کوي، ځکه چې یونان او ایټالیا هم په مقابل کې ځینې امتیازات غواړي، لکه یونان غواړي چې په هغه قضیې چې د یونان سره د مهاجرو او د آلمان سره ګډې دي، مثلا د هغې ځای نه د کورنیو غړي غواړي راولي هغه زر خلاصې کړي، خو تر اوسه آلمان د دې سره توافق نه دی کړی. بسیار تشکر، مننه. در این اواخر بعضی مهاجرین افغان دیپورت شدن و این دیپورت یک موضوع بسیار کلان است، خصوصا مهاجرین افغان. میتونیم که کی زیاد در معرض خطر هستن و این دیپورت چه قسم صورت میگیره؟ آیا توافقی بین افغانستان و آلمان هست یا نه؟ شاید اول با این ببینیم که مثلا در 6 ماه اول 2008 رسمی 79 نفر واقعا دیپورت شدن. 79 ضمن از او در بالای از او تقریبا 300 نفر خودشان پس گشتن. این که با چی دلیل پس گشتن؟ چانس نداشتن یا اینجا قضیه با پلیس داشتن و بعد رفتن از اینکه اینجا با بندی نشن، این دلیل ها اونجا معلوم نمیشه. یک چیز دیگه هسته که در 6 ماه اول 2008 تقریبا 1500 افغانا ausreisepflichtig gemeldet شدن. این معنیش هسته که این 1500 افغانا که هستن اینا زیر خطر هستن. اما معنای زیر خطر این نداره که فردا دیپورت میشن، چون چندین بخشای قانون هست که اینا اول باید ببینن که امکانات دیپورت شدن هست یا نیست. ما نکسر سوالتان که شما سوال کردیم که موافقه در بین افغانستان و آلمان هست با همی رابطه دیپورتیشن. در بین آلمان و افغانستان راستن موافقه نیست. اما 2016 اکتبر، تاریخ 2 اکتبر 2016 در کابل
دولت افغانستان با اتحاد اروپا با یک موافقه رسیدن. با اون موافقه همه مملکتایی که عضو این اتحاد هستن حق و حقوق ایره دارن که افغانایی که مثلا امی ausreise pflichtig gemeldet شدن و اینا میخواین دیپورتش کنن بدون اسناد این که مثلا پاسپورت افغانی داشته باشن میتونن توی افغانستان پس بفرستن که پیش از این ممکن بعد نبود. از رد شدن قضیه. بله بعد از 2016 این امکاناتش پیش آمد که الان مثلا آدم میبینه از این 79 نفر افغانا که هستن بسیاریش بدون پاسپورت پس گشتن و در بدله این اتحاد اروپا 13 میلیون یورو با افغانستان با بخش پیشرفت افغانستان میده. 13 میلیون. 13 میلیون. مننه. اغلی الکوزی نمو د ډیپورټ په اړه وپوښتل، خصوصا د افغانانو ډیپورټ دی وویل چې تر اوسه په تیرو کلونو کې 9 کسان لا په قانوني ډول ډیپورټ شوي او د هغې نه وروسته بیا 300 کسان په خپله خوښه تللي او 1.5 کسان داسې دي چې د ډیپورټ په خطر کې دي. خو دا ډیپورټ چې څنګه کېږي دا وي چې په د اکتوبر په 2 تاریخ 2014 کې په کابل کې د اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو توافق شوی. دا یوازې د جرمني سره نه دی، د ټولې اروپایي ټولنې سره دی چې هغوی اروپایي ټولنې ودونه کولی شي هر افغان مهاجر چې دلته د پناه غوښتنې قضیه رد شوي وي بې له دې نه چې پاسپورټ ولري یا نور د سفر سندونه ولري افغانستان ته ډیپورټ کړي. او د دې مقابل کې بیا افغانانو ته د دوی په وینا چې د دې سند کې شته 11 میلیونه یورو ورکول کېږي. نو دا توافق شته دی او ډېر ډیپورټونه چې کېږي ممکن د همدې توافق پر اساس وي. خو پام وي چې د هر ډیپورټ په وړاندې قانوني خنډونه شته چې که څوک هغه تعقیب کړي نو مخه نیول کېږي. هر څوک باید دا ویره ونه لري چې دستي راتلونکو ورځو کې ډیپورټ شي. خب چرا در موضوع دیپورت افغانستان که ناامن است از نظر انداخته می شود در نظر گرفته نمی شود؟ به نظر شما اتحادیه اروپا یا آلمان ها این وضعیت نمی بینن؟ مثلا سفارت اونها در افغانستان نیست، اینا خودشان میفهمند مشکل در چی است؟ اگر متوجه باشین با مو دلیل آلمان راستاً نمیتونه با افغانستان با موافقه برسه، چون آلمان به صدر رسمی از طریق وزارت خارجه خود باید پیش از اینکه با قرارداد برسه افغانستان دیفاین کنه که اینا کرده نمیتونن، چون هم قسم که شما الان لطف کردین ذکر کردین که سفارتشون اونجا بسته هسته، مثلا NGO هایشون که اونجا هسته و بسیار شماره کوچک اونجا کار میکنن. با این دلیل افغانستان اصلا امن نیست. اما وقتی که اتحاد اروپا با افغانستان با موافقه رسیدن، اون موافقه با قانون آلمان اصلا همخوانی نداره. بله، و کسایی که مثلا با این قضیه هستن و هنوز دیپورت نشدن همیشه باید با دادگاه برن و اون راه خیلی راه طولانی هست که با دادگاه برن، با خلاف دولت آلمان با چندین قضیه پیش برن او را خیلی کم مردم میتونن کرده، چون یا پولش نیاز دارن یا همون وکیل درست باید پیدا شده که همین کار پیش ببرن. ای وکیل ها میتونن کمک کنن در این مورد امرایشان کسی که در خطر دیپورت هستن؟ بله چرا نه؟ وقتی که مثلا عضو فامیلشان با آلمان باشه، چی کاکا چی خاله، مهم نیست که مادرشان باشه، خانمشان باشه یا شوهرشان باشه، یک عضو فامیلشان باید قبول شده یا مثلا با یک سطح اینجا باشن که بتونن اونا هم بانن. از اون نگاه باز اونا میتونن کیس جور کنن، یا مریض باشن، کار داشته باشن و راه بسیار آسانه که هسته آسپیلون. چون اگر دانشگاه برن، پانتون برن، او از دیپورتیشن اونا رو نمیتونن نگاه کنن، اما آسپیلون با مدت که آسپیلون میکنن اگر مثلا خلاف قانون کار نکنن میتونن اینجا بانن. تشکر. اغلی الکوزی ووی چې دیپورت چې کېږي هغه خو د خپل آلمانانو پوهېږي هلته چې اوضاع ښه نه ده، خو دغه توافق چې شوی یوازې آلمان سره نه دی، لکه مخکې چې وویل د ټولې اروپایي ټولنې سره دی او هغه کسان چې دیپورت کېږي عموما ډېر وخت د قوانینو سره جوړښت نه لري.
نو هغه کسان چې د دې خطر کې واقع وي باید زر تر زره وکیل ونیسي او محکمې ته مراجعه وکړي. خو دا چې د محکمې ته د تللو او د وکیل نیولو پروسه لږ جنجالي ده، نو ځینې کسان دې ته زړه نه ښه کوي، نو بیا ځکه د ریپورټ د خطر سره مخ کېږي. خو که وکړای شي دا کار وکړي، د دوی د ممکن د ریپورټ مخنیوی وشي، ځکه هغه کسان چې دلته مریض وي یا زده کړې پیل کړي وي یا د کورنۍ بل غړی دلته اوسي، د قانون د مخې هغوی د ریپورټ نه باید راوګرځول شي. او یوه ښه لاره چې دوی یاده کړه چې د ریپورټ مخنیوی پې کېږي، هغه اوسبیلډونګ دی. موږ مخکې هم په څو پروګرامونو کې ویلي دي چې اوسبیلډونګ ډېر مهم دی. هر څوک چې د ریپورټ د خطر سره مخامخ وي کولی شي چې زر تر زره یو اوسبیلډونګ د ځان لپاره ومومي. زموږ په اڼ بوک جرمني په ویب سایټ کې په دې اړه زیات معلومات شته، نو تاسو کولی شئ اوسبیلډونګ پیل کړئ، نو هغه حتما د ریپورټ نه مخنیوی کوي. یو ځل بیا دوستانو نه هیله ده، لومړی که څوک نوي زموږ سره ملګري شوي وي، اغلې نیلاب الکوزی د مهاجرت د چارو متخصصه ده او نن زموږ سره میلمنه ده. تاسو ته د مهاجرت په اړه د عمومي پوښتنو په اړه ځوابونه درکوي. هیله ده چې ویډیو له دوستانو سره شریکه کړئ او موږ ته کومنټونو کې خپلې پوښتنې ولیکئ. موږ به هڅه وکړو چې دې ته ځواب پیدا کړو. سوال بعدی این است که اکثر مهاجرین جوان و خصوص آنهایی که خوب ادغام شدند از مشکلات در گرفتن اجازه کار یا پیدا کردن اوسبیلډونګ و موارد مشابه با مشکلات روبروند. توصیه های شما در این مورد چی است؟ بسیار جوانای ما که اینجا میآیند دیر با کمپ های مخصوص میمانند که اوجا توجهشان نمیشه از سون درسشان، سون زبانشان. اون کسایی که مثلا زبان آلمانی را به سطح B1 یا B2 یاد گرفتن، مشکل به این دارن که مثلا با شرکت هایی که اوسبیلډونګ با مهاجرین میتن یا آماده هستن که مهاجرین عضو شرکت خود کنن، رابطه ندارن. این یک نقطه هست که مثلا بسیار جای مشورتی هست که اینا با شرکت های خاص کار میکنن، مثلا Jobs for Refugees. اینا مهاجرین با شرکت ها مچ میکنن که باید ببینن یا کار یا اوسبیلډونګ سر را بیاین. اما یک چیز نقطه که با وجود که آدم اوسبیلډونګ پیدا کنه یا کار پیدا کنه بسیار مهم است، خصوصا با جوانای ما، که کوشش کنین که با خلاف قانون چیز نکنین. خلاف قانون مانا نمیته که مثلا آدم کسی را بکشه یا یک کار دیگه کنه. امی که آدم سیاه میره با ترن 3 بار سیاه برای آدم قضیه قانونی برای آدم پیش میاد که او باز نقطه منفی داره سر قضیه مهاجرین. بله، پناهندگی آدم. این یک نقطه هست که بسیار جوانای ما در شروع نمیفهمیدن، چون سیستم اجاره نمیشناختن. بسیار مهم است که آدم با این چیزا متوجه باشه. د اغل نیلاب نه مو پوښتل چې هغه څوک چې د ستونزو سره مخ وي، مثلا د کار اوسبیلډونګ، هغه څنګه کولی شي په دې اړه چا نه مرسته وغواړي څه وکړي. دوی ووایي چې دوه کارونه ډېر مهم دي چې وشي. یو خو دا چې د خپل ځان په اړه باید ډېر محتاط وي چې د جرم نه او د ځینو خطاو نه ځان وژغوري. مثلا که څوک 3 ځله سر په سر په ټرین کې ګیر شي چې ټیکټ نه لري، ځي تور ځي، نو ممکن هغه د یوه قانوني قضیه جوړه شي او هغه د دوی د پناه غوښتنې په قضیه منفي تاثیر کوي. نو ښه به دا وي چې داسې مواردو ته پام وشي. او بل ځینې لارې چارې شته، ځینې شرکتونه شته، مثلا ورک فار ریفیوجي. دوی کولی شي چې هغو ته ورشي. داسې ځینې ادارې شته چې مهاجرو سره د کار او اوسبیلډونګ د شیانو په پیدا کولو کې مرسته کوي. هغو نه کمک وغواړي، هغوی به ورسره مرسته وکړي او ممکن چې کار اوسبیلډونګ د هر څه چې وي پیدا کړي. خو یوازې لاس په لاس کېناستل ښه نه دي، هڅه چې وشي هر څه کېږي. شاید یک نقطه دیگه که بتانم ذکر کنم، بسیاری تنها افغانای مهاجرینه که با آلمان میاین مثلا فکر میکنن که دمی کار اول آدم تنخواه آدم از 1000-2000 بالا باشه. این فکرایی هسته که با حقیقت مچ نمیکنه. باید آدم بدانه که مثلا با اون چطور میگن آدم با فارسی کوالیفیکیشن هایی که با خود میاره، اسنادایی که با خود میاره، مثلا تجربه کاری که داره، با اون چقدر تنخواهی جای امکاناتش هستن. چون بسیار جوانایی که ما با اونا کار کردیم مثلا فکرایی دارن که مثلا در کار اول بدون اسناد، بدون تجربه کار باید 2000 یورو تنخواهش باشه که امکانات با آلمان ها نداره که با اسناد هستن.
یو شی چې د یادونه وکړه هغه دغه دی چې ډېر وخت د ځینو کسانو هیلې لوړې وي. مثلا دوی غواړي چې د اول ځل کار شروع کړي باید 2000 یا 3000 څومره چې فکر کوي دومره معاش واخلي، خو دا امکانات حتی د خپل جرمنیانو دپاره هم نشته. نو دوی باید خپلې هیلې د خپل کوالیفیکیشن اسنادو او د سویې سره برابرې کړي. کله چې دوی تجربه واخلي دلته او اسناد ارزیابي شي، ممکن ومنل شي یا زده کړې وکړي، بیا کېدای شي ورو ورو د دوی معاش لوړ شي. نو په اوله کې باید ډېرې لوړې هیلې ونه لري، په لږ معاش د کار شروع کړي، خو بیا هغه به وروسته هم تجربه زیاتېږي هم معاش ورسره زیاتېږي. یک چیز که زیاد از مخاطبین ما همیشه پرسان میکنن در کامنت یا در مسیج یا تلفن میکنن و مشکل دارن که خانه را نمیتونن، خانه کرایی. اکثرشان در کمپا زندگی میکنن 2 سال 3 سال 4 سال است و این بسیار سرشان تاثیر بد کرده و نمیتونن به خوبی ادغام شوند در جامعه. یک راه آسانتر یا خوبتر برای پیدا کردن خانه چی است؟ خانه پیدا کردن با همگی بسیار مشکل است در آلمان، خصوصا به شهرهای بزرگ رقم برلین، هامبورگ، مونشن یا فرانکفورت. یک راه هست که مثلا آدم زبان آلمانی را یک ذره یاد داشته باشه که وقتی که آدم با دیدن خانه میره صاحب خانه با آدم حرف زده بتونه. یک نکته است. نکته دوم کار همیشه مهم است، چون بسیار این مردم که خانه میتن آدم میره به خانه دیدن تنها یک نفر نیست، 2 نفر نیست، 30-40 نفر است و در ضمن اونا نفر میبینن که کار میکنه. کار بسیار مهم است یا Ausbildung. در پالی اون بسیار شرکت های هستن که با آلمانی میگن سوسیال گناسنشافتن. با اونا همیشه میتونه آدم خود راجستر کنه و با اونجا هم آدم نیم سال منتظر میشه، 1 سال منتظر میشه، اما هر چقدر دیرتر آدم خود اونجا راجستر کنه با این خانه‌های کرایی که قیمتش پایین است زودتر آدم دسترسی پیدا میکنه. او خانه ها با کسایی که کار میکنم هست که مثلا VBS نداشته باشه؟ بله، اما یک فیصدیش هست که با کسایی هست با VBS و حتی که آدم کار میکنه مثلا صاحب 3 اولاد 4 اولاد 5 اولاد ماشاءالله باشه، او با وجود که کار میکنه حق VBS داره. کار داشتن مانا نمیته که آدم VBS نمیگیره یا کمک‌های دولتی کامل تمام میشه. اما کار با اون نفر که خانه میته نشان میده که این نفر نیست که مثلا تمام روز در خانه بشینه و همون کرایش میایه از یک طرف. این برای کسی که خانه میته مهم است. یک نکته دیگه که به خانه هم مهم است تلاش، چون تنها با اینترنت دیدن یا نوشته کردن نمیشه. بسیاری این وقت مهم است که آدم با میگناسنشافت خود آدم بره ترمینای مشاورتی دارن که اونجا آدم میتونه ببینه با اونا حرف بزنه که خود آدم چه قسم خانه نیاز داره. بسیاری کسایی که مثلا فامیلای بزرگ ماشاءالله دارن با اونا بسیار سخت است، چون خانه‌های اینجا 2 اتاقه یا 3 اتاقه هست، از اون بالاترش بسیار کم پیدا میشه و ماشاءالله فامیلای افغان ما کلانتر است از 1 اولاد یا 2 اولاد. از اون خاطر یه هم مهم است که مثلا نمی عضو جامعه آلمان که شوه، آلمانای بسیار زیاد هستن که خانه از خود دارن، سن بالا هستن که اونا با شخصی میتونن کرا بدن. اما او مثلا در کدام وبسایت نیست، چون اینا سن بالا هستن با اینترنت و چیزا وارد نیستن. بله. تشکر. د کورونو په اړه پوښتنه وکړه چې څه ډول اسانه کولای شي کورونه پیدا کړو، ځکه ډېر کسان همیشه پوښتنه کوي چې کور څنګه پیدا کېدای شي. نو دوی وویل چې په غټو ښارونو کې عموما کور پیدا کول د ټولو لپاره مشکل دي، خو ځینې لارې چارې شته که تاسو هغه وڅارئ نو ممکن چې بیا کورونه پیدا کړئ شي. د هغو نه یوه دا ده چې باید ځان لپاره کار پیدا کړئ یا Ausbildung پیدا کړئ یا دې ته ورته یو څه وي چې اسناد ولرئ. دوهم دا ده چې ځینې ارزانه دولتي کورونه دي چې د هغو دپاره ځان راجستر کړئ. هغه کورونو دپاره بیا 2 یا 3 کاله تاسو ته وخت درکول کېږي چې نوبت مو څه راشي، ځکه ډېرو کسانو ځانونه راجستر کړي، خو هر څومره چې زر ځان راجستر کړئ هغومره به مو بېرته زر ځواب راشي. د دې ترڅنګ یو بله لاره دا ده چې تلاش ډېر وکړئ، پسې وګرځئ، ډېر کور وپسې، نه یوازې په انټرنیټ کې بلکې همداسې د دوستانو یا ملګرو اړیکو نه هم ګټه واخلئ، ځکه ډېر زاړه کسان چې دي دوی خپل کورونه لري، هغوی چې فکر ورکوي هغوی د انټرنیټ سره کار نه لري، عادت نه دي ورسره یا نشي کولی هلته خپل اعلان د کور خپور کړي. نو هڅه وکړئ چې شخصي اړیکې د خلکو سره جوړې کړئ،
یا نور لارې چارې ومومئ چې هغه خلک چې کورونه همداسې شخصي فکرای ورکوي د هغو سره په اړیکه کې شي او کورونه مخامخ خپله فکر وموسي. و نقطه اول یادم رفت ببخشین که چی بود؟ نقطه اول درباره که زبان یاد داشته باشه آدم کم زره. بله ژبه ډیره مهمه ده رښتیا هم ژبه هم د کار دپاره هم د کور پیدا کولو په هره برخه کې چې تاسو ضرورت لرئ که غواړئ په جرمني کې مخته ولاړ شئ باید ژبه زده کړئ او دوامداره یې ولولئ. پرسش دیگری که زیاد پرسیده شده دوستای ما میگن که چطور میتوانیم از یک شهر به دیگه شهر نقل مکان کنیم. هغه پوښتنه چې ډیره شوې ده چې وی چې څنګه کولای شو خپل ښار بدل کړو یو ښار نه بل ته کډه وکړو ځکه ډیر وخت د 3 کالو لپاره چاته اجازه نه وي چې ښار بدل کړي. د دې چاره څه ده څنګه کیدای شي؟ با این یک راه هست که کار آدم پیدا کنه. مثلا اگر آدم با برلین زندگی کنه اینجا خانه پیدا کنه بسیار سخت است، اما اگر آدم در براندنبورگ کار پیدا کنه اونجا خانه هم زود پیدا میشه. کوشش کنه که آدم به قریه های شورای بزرگ کار پیدا کنه اونجا آسان است. با اصلا بهرده میره درخواست تبدیل جای زندگی رو میکنه، وقتی قرارداد تو کار باشه راستن برایشان اجازه میده. نو دې لپاره د وی چې همدغه یوه طریقه ده چې سړی په بل ښار کې چیرې غواړي کډه وکړي هغلته کار پیدا کړي، کار پسې دې وګرځي چې کله چې کار پیدا کړ هغه اړوندو ادارو ته ورشي هغوی دستي دوی ته بیا اجازه ورکوي چې کډه وکړي. و سوال دیگری که از زیادتر جوانان افغان خصوصا از بی‌توجهی آلمان یا به رفتار دوگانه آلمان با مهاجرین افغان شاکیان، این رفتار باعث شده که اکثرشان معتاد شوند یا زیر فشار روحی قرار بگیرن. این سرنوشت آنها چی است؟ نظر شما در باره چی است؟ اینا چی کنن و دولت آلمان باید چی کارا کنن و از نظر حقوقی چه اقدامات گرفته شد؟ اگر از نگاه حقوقی آدم حرف بزنه افغان‌ها اصلا باید اینا همشون اینجا قبول شد. هست قانون هم این چیزه میگه. متاسفانه سیاست مهاجرین فرق میکنه و این کسایی که مثلا معتاد شدن یا مشکلات با پلیس پیدا کردن ایجاد سرشون زندگی فشار است حتمی باید پیش دکتر برن، چون زیر تداوی که میباشن حقوق قانونیشون زیادتر میباشن و همیشه خلاف تصمیم دولت آلمان که مثلا ردی میگیرن با خلافش برن، چون افغانستان جنگ است و وقتی که پیش محکمه این قضیه میآید ردیشون پس کرده میشه. در ضمن ازی کوشش کنن که بر خود آواز پیدا کنن. مثلا آدم اگر ببینه مقایسه کنه جامعه مهاجرین افغانا را با جامعه مهاجرین سوریایی یا عراقی، اونا جمع هستن، اونا زبان دارن، مثلا جامعهشان لابی دارن. متاسفانه جامعه افغانایی که اینجا هستن چون امی فرق در بین مهاجرین سوریایی و عراقی و افغانی امی جامعه آلمان انداخته، افغانای ما به هر جای دست میزنن. کوشش کنیم که با یک لابی باشیم، یک زبان حرف بزنیم و حق حقوقتان به دست بیاریم، چون اما حق حقوق که به عراقی و به سوریایی هستن قبولی میگیرن. افغانستان 40 سال به زیر جنگ است. مننه. دوی ووی چې هغه کسان چې دلته فشار لاندې دي روحي یا قبول شوي نه دي یا احتیاط یې مخه کړې ده، د دې یو ستر عامل دا دی چې دوی په خپل منځ کې همغږي نه لري، اتفاق نه لري، یو غږ نه لري چې غږ پورته کړي. د نورو ټولنو مهاجر چې دي هغوی اکثرا په یوه غږ دي، اتفاق لري، کولی شي په دولت هم فشار وړي یا نورې ورته لارې چارې چې دي ممکنه هغه کار اخلي. خو متاسفانه په افغانانو کې دا یوه ستونزه شته. د دې لپاره به ښه دا وي چې هغه کسان چې روحي مشکلات سره مخ دي هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، ځکه کله چې څوک ډاکټر سره وي تداوی لاندې وي هغوی بیا کولی شي چې د دولت نه هم یو څه امتیازات ترلاسه کړي، ځکه مریض کسان بیا ممکن د ډیپورټ نه وژغورل شي یا د پناهندګۍ د پناه غوښتنې په قضیه کې ورسره مرسته وکړي دا کار. نو د دوی سپارښتنه همدا وه چې د تبعیض او د بېاتفاقۍ او دې نه سره تېر شي، ټول یو غږ شي. کله چې دوی یو غږ شول بیا هر څه کولی شي. یک دوست ما پرسیده بود اینجا در کامنت ها که چقدر چانس دارن افغانایی که جرد شدن در آینده چی میشه به نظرتان؟ تا که افغانستان صلح نشه چانس داره و در افغانستان متاسفانه شما همتون شاید بهتر از ما تعقیب کنین که در افغانستان چی وضعیت است.
اینجا در آلمان یک ردی اگه میگیرین یا حتی بار دوم ردی میگیرین رای آخرش نیستن. بسیاری جایی هستن که آدم میتونه بره مقایسه کنه و ببینه. کوشش کنین که اگر زن هستین، مرد هستین، سنتان کوچک است، بزرگ هستین، که با جامعه اشتراک کنین، یا از نگاه ausbildung یا از نگاه کار یا همین کورسای زبان بخونین، چون با اوج با آلمانا به تماس میشین، با آلمانایی که در جامعه میتونن کمکتان کنن. همیشه رای حقوقی مثلا با می که آدم وکیل میگیره با دادگاه میره، تنها یک رای نیست. مثلا یک رای هست هیئت پرکمیسیون، این رای سیاسی هست که مثلا ردی آدم قاطع باشه، حتی پیش از دیپورتیشن باشه، تنها میتونم این دوره را با برلین براتون مشخص توضیح بدم. مثلا اوجا یک کمیسیون 6 نفره 7 نفره هسته که سیاستمدارا تصمیم میگیرن سر این نه که قانون چی هست، با این که وضعیت این شخص چی هست. و افغانا متاسفانه از این رو اصلا خبر ندارن. چطور میتونن با کمیسیون دسترسی پیدا کنن؟ مثلا وکیل بگیرن؟ با اون اصلا وکیل نیاز نیست. اینجا چندین انجیو ها هست که با این بخش توضیح میتن و همی درخواستشان هم می نویسن. بعد اونا رسمی از طرف خود این درخواست با کمیسیون میفرستن. کمیسیون تصمیم میگیره که سر این قضیه اینا میخواین حرف بزنن یا نه. مهم است که همه برگای دکتر، برگایی که با جامعیت چی اشتراک کردن، قضیه سیاسیشان، همه چیزشان که از افغانستان یا از هر جایی که اینجا میخواین پناه پیدا کنن آوردن، اونا رو باید به اونا تسلیم کنن. بعد اون کمیسیون میخواد آدم یک بار. و چطور میشه به اینجور رو چطور پیدا کرد؟ مثلا در اینترنت سرچ کرد یا از کسی پرسان کرد؟ مثلا توی اینترنت در گوگل Härtefallkommission Härtefallkommission Flüchtlinge بتن همه آدرس ها میآید و میتونم بعدا برای شما بفرستم. میتونن با ما دکومنت ها باز لینکش میذارم، ما برایتون میفرستم. تشکر. دوی ته هغه ورو چې پوښتنه کړې وه چې چانس څومره دی څوک چې رد شوي وي هغوی باید څه وکړي. بیا اغلې نیلا وویل چې د دوی دپاره نور چانسونه هم شته، خو متاسفانه چې زموږ افغانان د هغو څخه صحیح ګټه نشي اخیستلی. مثلا که یو بیلګه یې دا ورکړه چې که چیرې څوک 2 ځله هم رد شي، ممکن بیا یو سیاسي کمیسیون دی چې هغه په دې اړه بیا وروستۍ پرېکړه کوي. که چیرې هغو ته څوک لاسرسی ولري، هغو ته خپل غږ ورسوي، ممکن دی چې د دوی په اړه مثبت تصمیم ونیسي. او د هغو نامش یک دفعه باز Härtefallkommission دا په انټرنیټ کې سرچ کړئ، هلته د انجوګانو نومونه راځي کومو د لارې چې تاسو هغو ته خپله غوښتنه لیږلی شئ. نو ډېرې لارې چارې شته چې د ډیپورټ مخنیوی کیږي او ستونزې ورسره حلېږي. او یو ځل بیا دوستانو نه غوښتنه کوم چې دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړي، ځکه دلته ډېر مهم معلومات وو چې زموږ په چپټر کې په ویب سایټ کې دا نشته، عمومي معلومات دي. هیله ده چې نور دوستانو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی مستفید شي. یک دوست ما پرسیده که سلام، ما کورنۍ می منفی اخیستی، محمد کبیر حسن پرسیده. منفی ما ته وضع جلدون را که 3 میاشتو لپاره دوسیه محاکمه که برسوس پریکن نداری ریپورت میگه که ما و خانواده منفی گرفتیم و تنها برای ما دلدوم داده و دوسیه ما در محکمه است. دیپورت چقدر ممکن است؟ چون با عضو فامیل هستن اینجا، طفلا هم هستن، فکر میکنم اصلا چانس دیپورت نیسته انشالله. تاسو د پاره کبیر حسن صاحب د دیپورت ډېر تاسو محفوظ یې، خوندي یې، نو دیپورت کیږئ نه. ډېره هیله دا ده. یک دوست دیگه پرسیده که کسی 2 بار منفی گرفته باشه چانس محکمه داره یا نه؟ یا در محکمه سوم چقدر چانس داره؟ محکمه سوم بسیار پول زیاد نیاز داره. اولش وقتی که 2 بار ردی گرفتین بهتر میشه که همی اپسیون Härtefallkommission پیش برین، چون مفت است و در دوره که اونا تصمیم میگیرن مثلا 5 ماه 6 ماه اجازه نداره دولت آلمان دیپورت کنه. 5-6 ماه تصمیمشان وقت میگیره. بله اما مثلا اگر در قضیه بالاتر حقوقی برن، در اون وقت هر وقت که آلمان بخواه میتونن دیپورت کنن. اما با Härtefallkommission یک بخش هست که مثلا در اون وقت اجازه نیست که دیپورت
د تا ته په انتظار ورو چې پوښتنه کړې وه چې که چا 2 ځله منفي اخیستې وي په دریمه محکمه کې چانس څومره دی. نو د دوی ځواب دا و چې اول خو دریمه محکمه کې پیسې ډېرې زیاتې غواړي او ممکن چانس هم پکې کم وي. خو ښه لاره یې دا ده هیټ افال کمیسیون چې دی چې دا هم وړیا دی، پیسې نه غواړي دې ته که خپله قضیه راجع کړئ، او هم هغه کوم وخت چې د دوی تصمیم پرېکړه اخلي کله چې تاسو غږ دوی ته ورسېد په هغه وخت کې دولت نشي کولی چې تاسو ډیپورټ کړي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده. زه به بیا وروسته په کمنټ کې تاسو ته لینک یا نوم پرېږدم، تاسو کولی شئ د سمیع الله محمدي ورو چې پوښتلي چې نوم یې، نو زه به بیا د کمیسیون نوم دلته کمنټو کې تاسو ولیکم، تاسو ته پرېږدم، تاسو کولی شئ بیا وروسته د هغې نه ګټه واخلئ یا یې سرچ کړئ یا یې پیدا کړئ. خب همین سوالات بود. بسیار تشکر که همراه ما اشتراک کردین در برنامه. لطول دوستانو مننه چې زموږ سره تر اوسه وئ. هیله دا ویډیو بیا هم له نور ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ ویب سایټ هم وګورئ. له هندبوک جرمني سره اوسئ. تر بیا ښه وخت. خداحافظ. خداحافظ. بای بای.